یاره په کوم لور چې دې کتلي دي، یاره په کوم لور چې دې کتلي دي، خلک دې لمبه لمبه سېزلي دي. تا په خونړو سترګو بلها بلها، تا په خونړو سترګو بلها بلها، ډېر دې پیشتلي دي وجلي دي. حسن دې لمبې کوي شغلې کوي، حسن دې لمبې کوي شغلې کوي، زلفې دې جانانه سوځېدلي دي. حسن دې لمبې کوي شغلې کوي، زلفې دې جانانه سوځېدلي دي. تا ته دعاګانې همیشه کوي، تا ته دعاګانې همیشه کوي، ستا هسې آزاد پسې ګنځلي دي. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری شهاب بخاري یم. ملګرو په ادبي پروګرام ادبي غورځنګ کې یو ځل بیا ستاسو سره نیغ په نیغه یم. ملګرو دا نننی پروګرام خونګي تیپل ګډ شوي ته راوړی دی، کوم ځای کې چې زموږ دا ملګري دا یاران چې را سره ناست دي دوی ژوند کوي. نو ملګرو د دوی سره به ډېر د خوند رنګ پروګرام کوم. دا ځای هم ډېر مزیدار دی، غر دی. نو په دغه غونډۍ کې ناست یو، ستاسو دپاره به ترې پروګرام ریکارډ کوم. امید دی ملګرو چې دغه پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شي او تاسو به ترې ډېر خوندونه واخلئ. ملګرو په دې ننني پروګرام کې را سره کشور علي کشور صاحب د کومو چې ډېر زیات فرمایش تاسو کړی و د هغه سره بیا یو ځل ناست یم. او عمران الله شباب را سره ناست دی، سمیع الله سحر را سره ناست دی، اظهار اشک را سره ناست دی، او زموږ سره فاروق صاحب هم ناست دی. نو راځئ ملګرو چې د دغې ملګرو نه در باندې شعرونه واورم. بخاري صاحب د غزل څه شعرونه دي چې دا سړی جاړي او په لاس کې ګلاب هم دی، دا سړی جاړي او په لاس کې ګلاب هم دی، په دې منظر کې یو سوال هم دی او جواب هم دی. مننه. دا سړی جاړي او په لاس کې ګلاب هم دی، په دې منظر کې یو سوال هم دی او جواب هم دی. مننه. که د چا زړه ساتلی نشي ماته وښویې ما، که د چا زړه ساتلی نشي ماته وښویې ما، په محبت کې که ګناه ده نو ثواب هم دی. مننه. که د چا زړه ساتلی نشي ماته وښویې ما، په محبت کې که ګناه ده نو ثواب هم دی. او چې د ژوند رنګ ورسره بل رنګي شوخي پیدا کړي، چې د ژوند رنګ ورسره بل رنګي شوخي پیدا کړي، ما د یو داسې سړي کړی انتخاب هم دی. مننه. او په یو به جنګ ګټم په بل باندې به ژوند ګټمه، په یو به جنګ ګټم په بل باندې به ژوند ګټمه، زه ټوپک هم ساتم زما سره کتاب هم دی. مننه. په یو به جنګ ګټم په بل باندې به ژوند ګټمه، زه ټوپک هم ساتم زما سره کتاب هم دی. مننه. اوس نیمه شپه ده چې ټپه وکړم که غلی شمه، اوس نیمه شپه ده چې ټپه وکړم که غلی شمه، باران وریږي او په غیږ کې مې رباب هم دی. مننه. او زاهده ته وایه چې څه وکم نو ښه به وکم، زاهده ته وایه چې څه وکم نو ښه به وکم، جام راته ډک دی زړه مې مات دی او شباب هم دی. رواني غزل دی بخاري صاحب چې ای عمر له لزانه مروره لیونیه، ای عمر له لزانه مروره لیونیه، دا چا کړې له ژوندونه لاس په سره لیونیه، ای هسې به ځان خاورې کې یابسې لارې مه ساره، ای هسې به ځان خاورې کې یابسې لارې مه ساره، منه زما یوه نیمه خبره لیونیه، هغه پښتنه پیغله د رواج په قید کې ګیره ده، هغه پښتنه پیغله د رواج په قید کې ګیره ده، که ډېره هم راوځي نو تروره لیونیه، تا بیا هم د هغې نه زړه راټول نه کړو پاګله، تا بیا هم د هغې نه زړه راټول نه کړو پاګله، په څه حال یې راویستې له ګودره لیونیه، او د مخکې نه ځپلی یم نور توانې د زغم نه لرم، د مخکې نه ځپلی یم نور توانې د زغم نه لرم، بس نور دردونه مه راوړه پر هره لیونیه، او سهاره ژوند د سختو پختو ځای دی ازمیښتونه دي، سهاره ژوند د سختو پختو ځای دی ازمیښتونه دي، خو ټینګه حوصله ساته د غره لیونیه. دا غزل مطلب د بخاري صاحب چې یاد ساته د خوار نه به کپره ګزاري، یاد ساته د خوار نه به کپره ګزاري، مخچوڼه کې چې دا سړی کمره ګزاري، لعنت په خان ملک شه په کنجکه سړی وجني، لعنت په خان ملک شه په کنجکه سړی وجني، زارېږه د درویش نه ملغلره ګزاري، زما جولۍ ډکه کړه د سرو سرو مرچکونه، زما جولۍ ډکه کړه د سرو سرو مرچکونه، د هغې جولۍ ته وګوره شکره ګزاري، هغه چې د پوزې پاکولو سړی نه و، هغه چې د پوزې پاکولو سړی نه و، راغلی دی ټوپۍ زما د سره ګزاري،
مننه. دا څوک دی چې دا زړه راله راکني په کوداله؟ دا څوک دی چې دا زړه راله راکني په کوداله؟ دا څوک دی چې کودري د ګودره ګزاري؟ مننه. دې خلکو له ملا ښه دی چې ټول په شړه سر کړي. دې خلکو له ملا ښه دی چې ټول په شړه سر کړي. علم سړی دا خلک د منبره ګزاري. مننه. دې خلکو له ملا ښه دی چې ټول په شړه سر کړي. علم سړی دا خلک د منبره ګزاري. مننه. او اکثر هم د هغه سړي په سر باندې راولېږي. اکثر هم د هغه سړي په سر باندې راولېږي د ځمکې شی چې څوک چرته کې بره ګزاري. مننه. شعر د بخاري صاحب چې زمونږ په تالاني رشه کې چرته نصیب نه وي. زمونږ په تالاني رشه کې چرته نصیب نه وي. وخت مونږ مدام د انډوخره ګزاري. مننه. شعر د شبابه چې زارېږه د مانده سړي نه ښه بېغمه ګرځي. زارېږه د مانده سړي نه ښه بېغمه ګرځي. د عقل خو بیخي سړی د غره ګزاري. مننه. مقته ده سهرجانه د دې سړي بیخي ممنه دا سړی دروغ وایي. د دې سړي بیخي ممنه دا سړی دروغ وایي. کشوره دا سړی دی د کمره ګزاري. غزل مطلب ده چې الوتکې او بمونه د پښتون دپاره جوړ دي. الوتکې او بمونه د پښتون دپاره جوړ دي. یارانو دا جنګونه د پښتون دپاره جوړ دي. دوی وایي چې یو موټی یو لښکر نشي سړیا. دوی وایي چې یو موټی یو لښکر نشي سړیا. ځکه دومره سازشونه د پښتون دپاره جوړ دي. د ده نه بغیر بل څوک غزا کې شهید نشو. د ده نه بغیر بل څوک غزا کې شهید نشو. چې دا ولې سنګرونه د پښتون دپاره جوړ دي. وخت ورله ټوپک ضرورت کړی دی. وخت ورله ټوپک ضرورت کړی دی. ګینې نور دا مکتبونه د پښتون دپاره جوړ دي. اشک د پښتنو سره ریښتونې مینه کړې ده. اشک د پښتنو سره ریښتونې مینه کړې ده. ځکه یې شعرونه د پښتون دپاره جوړ دي. د وخت د تشدد په بېترسیو ترېدی. د وخت د تشدد په بېترسیو ترېدی. د غرونو د ځنګلونو اوسیو ترېدی. د امن دا وګیرو راته ځمکه سره لمبه کړه. د امن دا وګیرو راته ځمکه سره لمبه کړه. د بڼ د چنارونو نه مرغۍ وترېدی. ګرانو کتونکو دغه ملګري دغه شاعران دغه ځوان فکره شاعران تاسو واورېده. یقینا زموږ دا نننی پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی وي. انشاءالله چې څوم په دې وجود کې ساګانې وي او زموږ همت او حوصله برابر وي نو انشاءالله په دغه یارانو ملګرو پسې به ګرځم او ستاسو دپاره به خوندور پروګرامونه ریکارډ کوم. تر دې ډمه ډېره زیاته مننه خپل ملګري شاه بخاري له اجازت ورکوئ. چېرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله